बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा नन्हे दर्स पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़मूंगा नन्हे दर्स ते लेक्चर नंबर 8 आतम नंबर दर्स ते आतम नंबर दर्स के ज़तास्ता यौ नवे टाइप शुरू कुमा दो होम टाइप नवरुस्त चरितोई इंसर्ट इंसर्ट दस यौ टाइप दे چې په دې کې ډېرې خبرې دي او مهمې ډېرې ځکه دي چې مونږ استفاده ترې ډېره کوو د انسرټ نه. لکه په دې کې مونږ سره پیجز دي، ټایبل دي، پکچرز یا السټریشنز، دا مختلفې برخې دي. اوله موضوع په دې کې مونږ سره دا پیجز او په دې کې درې خبرې دي: کور پیج، بلینک پیج او پیج بریک. کور پیج څه ته وایي؟ کله چې مونږه د دې پیج لومړنۍ صفحه د کتاب یا د یو چپټر لپاره ډیزاینو او هغه بیا د پاسه پرې راولو چې په هغې باندې د کتاب ټایټل لیکل شوی، د لیکونکي نوم لیکل شوی، هغې لپاره باید تاسې د کور پیج نه استفاده وکړئ. کور پیج داسې پیجونه دي چې دا تیار جوړ شوي، د دې ضرورت نشته چې تاسې دا پیج څنګه کوي جوړ کړئ، ډیزاین یې کوئ. دې کې تیار که تاسې خپل جوړوئ هم جوړوی شئ، خو دې کې تیار جوړ دي. لکه تاسې په یو ډیزاین باندې کلیک کړئ نو دې موږ ته ګوره دا ډیزاین راکړي. بیا له هغې نه وروسته دې موږ ته وایي چې ته د کتاب ټایټل څه شی دی، نو ته به راسې دلته به د هغه خپل د کتاب ټایټل لیکي. مثال زما د کتاب ټایټل دی MOS 2019، نو مونږ به هغه ټایټل خپل ولیکو، خبره خلاصه. بیا که مونږ چېرته مثال سب ټایټل لیکو، لکه ګوره دی وایي ډاکومنټ سب ټایټل، نو د سب ټایټل نه هدف مونږ سره دی چې لکه زه لیکلی شم چې مایکروسافټ ورډ یا مثال مایکروسافټ ایکسل، مایکروسافټ پاور پوینټ، دا د دې سب ټایټل شو. مایکروسافټ ایکسس. همداسې که زه تاریخ لیکم نو زه راسم په دې کې ډیټ انتخابوم ټوډے. کمپنۍ نوم لیکم، مثال زیکس، دا یو جمله مې ولیکله. همداسې د کمپنۍ ایډرس لیکم، لیټ سپوز جلال آباد افغانستان. بس دا یو څو خبرې وي، دا چې کله تاسو واخیستې کنټرول پی سره چې کله دا پرنټ کوئ نو په پرنټ کې به دا مونږ ته ښکاري او دا هر څه د دې پرنټیبل دي. که چېرې یو کتاب تاسې ولیکئ، جوړې کړئ او بیا له هغې لپاره د کتاب لومړنۍ صفحه یا اول پیج چې هغې ته کور پیج وایي، هغه له دې لارې جوړوی شو. په دې کې موږ یو څه تغیرات هم راوستی شو. د پرنټ پریویو ډسپلی شي، ګورئ دې کې موږ تغیرات هم راوستی شو. تغیرات به داسې لکه تاسې چې کله دا لیکنه سلیکټ کړه هوم ټیب ته راځو، لکه دې کې کوم څه تغیرات تاسو راولئ نو هغه ډیزاین تاسو انتخابوئ. لکه زه مثال دا سټایل، کوم یو سټایل ښه دی، دا د هغې لپاره کوم کلر ته استعمالوئ نو ته کلر هم استعمالوی شي. د هغې لپاره ته مثال کوم سټایل د دې سافټ ټیکس دپاره استعمالوئ نو ته راځي هغې لپاره سافټ ټیکس استعمالوئ. نو انتخاب دی. تاسې داسې هم کوی شئ چې یو لیکنه سلیکټ کړئ، مثال دی د کلرز ورکړئ، دلته راشئ دا سلیکټ کړئ، کلرایز یې کړئ، کوم کلر چې ستاسو خوښ یې هغه انتخاب کړئ، بولډ یې کړئ، سایز یې ورته زیات کړئ. دا بکسز دي نو دا تاسې موف کولی هم شئ. او که مونږ وایو چې دا ځان سره ثبت کول غواړو چې آینده کې ته استفاده وکړو، کنټرول ای سره دا سلیکټ کوو، بیا هغې نه وروسته انسرټ ته راځو. په دې کور پیج کې سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري باندې کلیک کو، نوم ورته ورکو، مثال مای کسټم کور پیج. نو چې کله زه مای کسټم کور پیج باندې کلیک کم، دا له ځانه سره اوکې کم، نو هدف به دا وي چې اوس د دې نه وروسته که یو نوي ډاکومنټ کې زه ودرېږم او بیا زه راشم په دې کې وایم چې هغه پخوا مې چې کوم کور پیج جوړ کړی و هغه دلته راوړم، ډیزاین هر څه باید د هغې وي. نو چې کله ته په دې کلیک کې دلته
اوس یو لیکنه مثال کې ډیټابیس نو رنګ او فارمیټ به هم دغه تیر کتاب د کور پیج وي، لیکنه به صرف د نوي وي موږ سره. کله چې ته یو کور پیج والی او بیا دا کور پیج تاسو سره په کار نه نو بیا صرف پر ریموو باندې کلیک کړئ د پیج نه دا کور پیج بیرته ختمېدلی هم شي. موږ په یو ډاکومنټ کې صرف یوه ورقه لرو، ګورئ صرف لیکلي 1، خو که چېرته موږ یوه نوې ورقه غواړو د هغې لپاره باید د کیبورډ نه کنټرول انټر بټن پریس کړو. صرف تاسو راځئ کنټرول انټر بټن پریس کوئ، دی به تاسو ته نوی پیج درکوي. او که چېرې تاسې په دې کې په دې بلینک پیج باندې کلیک کړو، د بلینک پیج باندې کلیک کېدا سره هم یوه نوې ورقه موږ ته څنګه کېږي راځي. بس صرف په دې بلینک پیج کلیک کوئ، پیج به تاسو سره نوی کېږي. د نوي پیج د اخیستو دپاره باید بلینک پیج باندې کلیک کړو. شارکټ یې موږ سره کنټرول انټر. که زه یوه لیکنه وکړم، لیټ سپوز دا زما ټیکس وي او د دې ټیکس نه پس زه غواړم چې دغه لیکنې چې دي له دې ځای نه بریک کړم الاندې ورقې ته، نو د دې د بریک کېدا لپاره به موږ د پیجز ته راځو، پیج بریک باندې به کلیک کړو. د پیج بریک د کلیک کېدا سره نیمه لیکنه پاس پاتې شي او نیمه لیکنه موږ سره لاندې راشي. هدف باندې ورسېد تاسو که نه؟ بل دا چې موږ دا شارکټ لري کنټرول انټر، د دې هم شارکټ دی چې کله هر ځای کې کرزر ولاړي کنټرول انټر سره تاسو لیکنه کولی شئ، بریک یې کړئ او لاندې راوړئ. د پیجز نه وروسته موږ سره دی ټیبل. ګورئ د ټیبل نه هدف دا وي که چېرته زه مثال په دې پیج کې یو ټیبل له ځانه سره ډرا کوم، نو انزرټ ټیبل دې کې ګوره کالم او روز دواړه شته. څومره چې کالمونه درته پکاري، څومره چې روګانې پکاري، تاسې اخیستی شي. نو په ټیبل کې زموږ سره دا یو ټیبل دی موږ سره چې موږ پکې کالم او روز کریټ کوی شو. خو که په دې کې موږ یو ټیبل له ځانه سره جوړو او دا ټیبل مونږه تعداد ورته کم ټاکلی وي، تاسو کولی شئ په دې کې د کالم د زیاتوالي لپاره په دې پلس علامه کلیک کړئ او نوي کالمونه زیات کړئ، او یا هم الاندې تاسو په دې پلس علامه کلیک کړئ او الاندې روګانې ورته زیاتې ورکړئ. نو لیمټ مونږ ورته زیاتولی او کمولی شو. بل ګورئ دلته خو تعداد شته، خو د دې نه علاوه که تاسې په دې انزرټ ټیبل کلیک واخیستو او په دې انزرټ ټیبل کې تاسې وکاته نمبر اف کالمز او بل پکې څه دی موږ سره نمبر اف روز. نمبر اف کالمز دې ته وایي لکه څو کالمه، مثال 3، دا له ځان سره کېږه یو کالم 2 3. څو روګانې یعنې دا به ستا د لیمټ مطابق وي. تو ورته ویلی شي مثال 10 نمبر اف روز فار ایگزامپل 20، دا له ځان سره وکړئ. څومره چې ته تعداد دې ته ټاکي د همغې تعداد مطابق ته کولی شي دلته دا ایډ کړي. نو هم پکې نمبر اف کالمز ورکولی شي او هم پکې تاسو نمبر اف روز ورکولی شي چې څومره د ضرورت وي او د پیج چې څومره سایز وي ته کولی شي. بیا دې کې 3 اپشنه دي. اول فکس کالم وید، ګوره کله چې یو کالم ظالم مثال 3 4 4 څومره آټو اندازه داسې اندازې ته وایي چې د پیج د اندازې مطابق، خو که ته پکې تغیرات راولې مثال دومره سایز نو ټیبل به کوچنی وي، یعنې څومره چې تا ورته اندازه ورکړي د همغې اندازې مطابق به راځي. او که د دې پر ځای تاسې نمبر اف کالمز کې تعداد ولیکلو او بیا تاسې آټو فټ باندې کلیک کړو. آټو فټ دې معنا دا ده چې ټیبل به ډېر کوچنی خو د لیکنې سره به غټېږي، یعنې ټیکس چې موږ رایټ کوو بس ټیکس چې په یو کالم یا په یو سل کې څومره لیکل کېږي هماغومره به دې هغه لیکنه هم راوړي، دغه ټیبل به هم راوړي. او دریم نمبر اپشن بیا څه وایي آټو فټ ټو وینډو. آټو فټ ټو وینډو دې ته ویل کېږي که چیرې مثال په ډول نمبر اف کالمز ورته والم
لس یا دوا نو اټو فټ د پیج د اندازې مطابق یعنی دلته د پیج د اندازې نه بدی کم نه راځي که یو کالم وي که دوی یو کلس نه زیاتیږي اندازه نه کمیږي ته به کولی شي په دې کې خپل ټیکس رایټ کې او خپله لیکنه وکړي نو هدف دا دی چې زمونږ په دې دریو طریقو سره یو ټیبل ډرا کوی شو چې کله انزر ټیبل ته راشئ په ټیبل کې ریممبر dimensions for new tables د دې نه معنا څه ده لکه ځکه انزر ټیبل تراشم او د کې نمبر اف کالمز ولیکم لس نمبر اف روز ته ولیکم فار ایگزامپل 6 یا 7 400 لیکته نو چې کله تعداد تاسو ولیکلو او دا مو کې کړو او نیکسټ ټایم تاسو دوباره بیا راځي انزر ټیبل ته دلته تعداد شته نشته ځلیکم 10 6 دا لیکم خو چې کله دا ریممبر ټیک مارک ولګم نو معنا به دې دای چې آینده کې که زه دوباره بیا انزرټ تراشم او په دې انزرټ ټیبل کلیک کوم دې کې وصول لیکل شوی موږ سره لسو شپږ نو دا زموږ په دې انزرټ ټیبل کې د دې د انتخابولو طریقه ده دا به صرف د دې ډاک نه دا د اندل لپاره هم دي نوې ډاکومنټ چې توالي هغه کې به تعداد هم څو راځي شپږ لس تاسو دا کلوز کړئ نوې ډاکومنټ والی انزرټ ټیبل کې تاسو دا ټیک مارک وګورئ 10 6 بل ګورئ ډرا ټیبل دي ته چې ته په خپل خپل یو ټیبل جوړ کړي راشه دلته مثال ټیبل کریټ کړ څنګه ټیبل تاسو غواړئ څنګه چې تاسو ته ضرورت دا یو پنسل دی تاسو ته درکړي او د دې پنسل په اساس باندې تاسو کولای شئ دا کار وکړئ نو به تاسو ضرورت ته ګورئ چې زموږ په یو رو کې په یو کالم کې د څومره کالمونو د څومره تعداد ضرورت دی د امغې مطابق واخلئ کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دی ته وایي که چیرې زه یو لیکنه مثال وکړم لکه نیم ټیب بټن ته سپیس ورکم کلاس ټیب ټایم ایمیل فون همدغه شان زه لیکم ایډرس دا مې ولیکل اوس زه غواړم چې دا کالم یا دا کالمونه ټیبل ته کنورټ کړم لکه دا په ټیبل کې نه دي که نه نو تاسو به دلته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې کلیک کړئ دا به له ځان سره وکړئ یعنې شته ډیټا به راوالي او په ټیبل کې به انزرټ کړي نو دا په انزرټ کې موږ سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دی او ایکسل سپریډ شیټ څه ته وایي ایکسل سپریډ شیټ دی ته وایي چې ته په ایکسل ورډ پروګرام کې محاسبه کولی شي ډېر سختۍ او ایکسل خو د محاسبې لپاره استعمالیږي نو که چېرته تاسې ټیبل ته راغلی او دې کې مو ایکسل سپریډ شیټ باندې کلیک کړو او د ایکسل سپریډ شیټ نه وروسته تاسو دلته راغلی په دې ځای کې مو ولیکل فار ایگزامپل آی ډي نیم کلاس ټایم فی ایډمیشن ټوټل او له هغې نه وروسته تاسې په دې کې مثال خپل آی ډي نمبر یې دلته رایټ کړي دا آی ډي نمبر شو بیا زه دې نه پس لیکم مثال احمد نور سجاد امین زاهد یونس زلمه ظهور جان دا نمونه مو لیکل کلاس مثال ډي ټي ډیل ماس ډي آی اے دلته چې څونه تاسو لیکئ هغه رایټ کړئ ټایم فار ایگزامپل ټایم تاسو ولیکئ چې څومره ټایمونه تاسو لیکئ ورته اوس ګوره د فیس خبره اوس زه ګوره ایکسل کې لګیم ایکسل کې لګیم خو ورډ پروګرام په داخل کې دا پیسونه شو موږ سره ایډمیشن د کونج کې دا 1000 روپۍ دي د کونج کې ونی سیلند راکاږي او اخر کې ولیکئ ایکول فیس رواله جمع کې د ایډمیشن سره او به د کونج کې ونی سیدا تکرار کړئ نو زه چې کله اوس آینده کې دا ټول ډیټا سلیکټ کوم دې لپاره بارډر ورکم سنټر دې کوم ټایټل دې لپاره ډیزاین ورکم چې بهر کلیک کوم د بهر د کلیک کېدا سره به دې تا ته چې یو ټیبل غونډه جوړ کی محاسبه هم پکې شي هر څه به شي
او اصلا دا به اکسل وي که بیا تغیرات پکې راولو ډبل کلیک تاسو کولی شئ نیکسټ ټایم تغیرات بیا راولئ زیاتولی شي دې سایډ ته لږ دې راکاږه یو کالم اضافه شو مثال د لیکې نوٹ بیا دلته بارډر ته ورکړه بارډر او د هغې نه وروسته بهر کلیک کړه نو چې کله د ایکسل پروګرام ضرورت په ورډ کې د هغې دپاره به څه یوز کړو ایکسل سپریډ شیټ په دې کې دا کویک ټیبلز نه دي دا ټول ټیمپلیټس دي دا هغه ټیمپلیټس دي چې موږ ته تیار جوړ شوي مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي دي ضرورت د دې نشته چې تاسې پکې دغه وکړئ تاسو صرف کلیک ور باندې وکړئ دې به تاسو ته هغه ټیمپلیټ دلته څه کوي راولي به زه چې کله دلته راځم په دې کې انتخاب کوم د انتخاب سره به هغه ټیمپلیټ اتوماتیکلی راځي نو انسرټ کې ټیبل دا هغه موضوعات دي چې موږ یې ډیر زیات په ورډ پروګرام کې استعمالو نو دا زمونږ د ټیبل موضوع شو خو دا ټیبل موضوع ختم نه ده تاسو چې کله یو ټیبل کریټ کړئ د ټیبل سره ګورل ته راځي ټیبل ټولز او په دې ټیبل ټولز کې دوه ټیب دي یو لیوټ دی یو ډیزاین او دا دواړه موضوعات د ټیبل مربوط دي که بهر کلیک کوم بیا ګوره نه چې ټیبل کې څه کله ودرېږم بیا به هغه دواړه راځي نو موږ به اول تشریح د لیوټ وکړو او وروسته به د څه وکړو ډیزاین وکړو خو نن زمونږ همدا لږ درس بس دی صحیح ده که نه انسرټ مو سټارټ کړو بیا بل کلاس کې انشاءالله د ټیبل لیوټ او ډیزاین